بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، هغه لار چې الله رب العزت موږ پرې له ګناهونو ژغوري، هغه په خپل علم باندې عمل کول دي. بې علمي او عمل کول دواړو ته جهل ویل کیږي. دا خو هر چاته معلومه ده چې د بې علمي مترادف نوم ناپوهي ده، مګر ډیر کم خلک په دې پوهیږي چې د شریعت مطابق عمل نه کولو ته هم جهالت او ناپوهي ویل کیږي. هغه څوک چې په خپل علم باندې عمل نه کوي، هغه ته به تاسو د عالم خطاب نه کوئ، بلکې هغه ته به د جاهل او د ناپوه خطاب کوئ. الله رب العزت په خپل کلام کې د بقرې په صورت کې په 28 آیت کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او کله چې موسی علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته وویل بېشکه چې الله تاسې ته د غوا په حلالولو باندې امر کوي، نو هغوی وویلې آیا ته موږ پورې مسخرې کوې؟ حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل په الله باندې پناه غواړم له دې چې زه له ناپوهانو څخه وګرځم. په دغه ځای کې موسی علیه الصلاة والسلام د مسخرو او ټوکو عمل چې د شریعت خلاف کار دی د جاهلانو له کړنلارو څخه وګرځولو. همدارنګه الله رب العزت د بقرې په صورت کې 101 آیت کې فرمایي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او هر کله چې هغوی یعنی بني اسرائیلو ته د الله لخوا داسې پیغمبر راغی چې د هغوی د کتابونو تصدیق یې کولو، نو یوې ډلې د اهل کتابو د الله کتاب له شاګانو وروسته وغورځولو، گویا چې دوی نه پوهیږي. په دغه آیت کې هم الله رب العزت د الله له احکامو څخه سرغړونه او حق ته شا کول ناپوهي وګرځوله، که څه هم دغه خلک اهل کتاب وي او نور علمونه ورسره وي. علامه ابن رجب حنبلی په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکم کې لیکي: یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د پورته کیدلو یادونه وکړه. چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې علم به څنګه پورته کیږي، حال دا چې من قرآن لوستلی او خپلو ښځو او اولادونو ته یې زده کوو. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: تورات به یهودو او انجیل به نصاراو لوستلو، خو هیڅ یې ورڅخه دفع نه کړل، یعنی ګټه یې ورته ونه رسوله. همدارنګه کله چې له عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه څخه د دې حدیث په هکله پوښتنه وشوه، هغه وویل که غواړئ د هغه علم په باره کې خبر درکړم چې له خلکو څخه به اول پورته شي، نو هغه خشوع یعنی په لمانځه کې عاجزي او توجه ده. علامه ابن رجب د دې په شرحه کې وایي بېشکه عباده رضی الله عنه داسې وویل: دا ځکه چې علم په 2 قسمه دی، یو هغه علم چې میوه د انسان په زړه کې وي، او بل هغه علم چې میوه یې په ژبه باندې وي. لومړنی قسم علم هغه علم دی چې د الله د ذات، د هغه د اسماو،
د هغه د صفاتو افعالو پورې اړه لري او انسان ته له الله څخه ویره، حیبت، د هغه عظمت، هغه ته عاجزي، د هغه محبت، هغه ته امید، له هغه څخه غوښتل، پر هغه باندې توکل او داسې نور حالات او صفتونه ورکوي. پس همدا نافع او ګټور علم دی، په خلاف د هغه علم چې عمل ورباندې نه وي. لکه څرنګه چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي ځینې خلک قرآن لولي چې له مریو څخه یې نه تیریږي، خو کله چې علم په زړه کې پریوځي او بیا پکې کلک او ثابت شي نو فایده او ګټه رسوي. حسن بصري رحمه الله فرمایي علم دوه علمونه دي، په ژبه باندې علم چې دا به په انسان باندې د الله له طرفه حجت وي، او بل هغه علم چې په زړه کې وي چې همدا علم نافع دی. دویم قسم علم هغه علم چې په ژبه باندې وي، داسې علم انسان ته هیڅ فایده او ګټه نه رسوي، بلکې هغه به په قیامت کې پر انسان باندې حجت وي. لکه څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی القرآن حجت لک او علیک، قرآن به تا لپاره دلیل وي او یا به ستا په مقابل کې جګړه کوونکی وي. نو هغه علم چې له خلکو څخه لومړی پورته کیږي هغه نافع علم دی، کم چې په زړونو کې ورګډیږي او هغه اصلاح کوي او د ژبې علم پر خلکو باندې حجت پاتې وي. خلک به یې سپک ګڼي، نه به خاوندان پر غوښتنو عمل کوي او نه نور خلک چې د وخت په تیریدو سره بیا دغسې د ژبې علم د هغې د خاوندانو په مرګ سره له منځه ځي. په دغه وخت کې به قرآن کریم یوازې په کتابونو کې یعنی په نسخو کې پاتې شي. هغه مهال به څوک داسې نه وي چې په معناګانو یې پوه شي او حدود او احکام یې وپیژني. بیا به په آخره زمانه کې هغه هم له کتابونو څخه پورته شي چې نه به قرآن په کتابونو کې وي او نه د خلکو په زړونو کې، او له هغې وروسته به پر بدو خلکو باندې قیامت قائم شي. لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ ته په خپلو ویناوو کې په پوره توګه څرګنده کړې ده. د بېعمل عالم په ذم او بدي کې له سلفو څخه ډېر اقوال رانقل شوي دي. د نمونې په توګه امام غزالی صاحب په احیاء العلوم کې د حضرت علی کرم الله وجهه قول رانقل کړی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی زما ملا دوه سړو ماته کړه، اول بې شرمه او بې عمله عالم، دویم ناپوه عابد. ناپوه عابد خو په خپل عبادت او پرهیزګاري باندې خلک دوکه کوي، او بې عمل عالم په خپلې بې شرمي او بدعملي باندې خلک بېلارې کوي. همدارنګه امام ابن قیم په خپل کتاب الفواید کې د سفیان بن عیینه قول را نقل کړی دی. هغه فرمایي احذروا فتنة العالم الفاجر و فتنة العابد الجاهل. تاسې د بېعمله عالم او ناپوه عابد دواړو څخه وویریږئ. فإن في فتنتهما فتنة لكل مفتون. بېشکه چې د دې دواړو په فتنې کې د هر فتنهګر لپاره آزمایښت دی. ناپوه عابد خو معلومه ده چې په خپل جهالت سره خلک له پوهې او د هغې په غوښتنو باندې له عمل کولو څخه راګرځوي. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه وذاك بغيه يدعو الى الفجور. خو بېعمله عالم یې په بد عمل او لاررکي سره بدو کارونو ته رابلي. د علم غوښتنه او تقاضا دا ده چې عمل ورسره وي، او که چیرې عمل ورسره نه وي نو بیا یې خاوند ته د آخرت ګټه او فایده نه رسوي، او نه خو بیا له داسې شخص سره حقیقي علم پاتې کیږي، او که علم ورسره وي هغه به د خولې ژبې او د دنیا د ګټلو علم وي. سفیان ثوري رحمه الله فرمای علم عمل ته آواز کوي. یهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. علم عمل ته آواز کوي، که چیرې هغه ورته ځواب ورکه نو ورسره به پاتې شي، او که ځواب ورنه کړي ورڅخه ولاړ شي. په دې ځای کې باید لږ فکر او غور وکړو چې آیا زموږ د وخت او زمانې عالمان د علم له غوښتنو سره سم تګ کوي، او که دا چې د هغوی
او د علم د غوښتنو ترمنځ اوږدې مسافې او لویه فاصله موجوده ده. اوسني اهل علم دی وګوري چې په خپل علم باندې څومره یقین لري. آیا دوی د علم د آخرت د ګټې لپاره کړی او که د دنیوي ګټې لپاره؟ دا یو حقیقت دی چې شرعي علم د یو فن او کسب په څیر زده کیږي تر څو پرې منصب، پیسې او دنیوي وجاهت حاصل شي. که دا واقعیت ته نظر وکړو نو ډیر عالمان د ژبې عالمان دي چې داسې علم به په قیامت کې پر دوی باندې حجت وي. یو خو علم د دنیوي منصب، د دنیوي وجاهت او د پیسو لپاره زده کړی. دویم دا چې هر هغه څیز چې د شرع او د رسول الله د سنتو خلاف یې لیدلی د هغه په وړاندې درېدلی نه دی، مبارزه یې نه ده کړې. هغه وګړي چې ځانونو ته پوهان، شرعي متخصصین او نور څه وایي، که د شریعت د علم او پوهې دعوت لرونکي وي نو په دې د ښه وپوهیږي چې بې له عمله هغوی هیڅ دي. د دوی دغسې نومونه، شهادتنامې او نور حیثیتونه خو به تر ژوند پورې وي چې له مرګ څخه وروسته به تش لاسي وي. لکه څرنګه چې مرحوم ابوالحسن ندوي رحمه الله د دغسې عالمانو په اړه په خپل کتاب کې لیکي: الانسانیه غنیة فی المظهر فقیرة فی الحقیقه. انسانیت د ظاهري شکل او څیرې له اړخه بډایه دی، غني دی، خو په حقیقت او باطن کې نیستمن دی او څه نه لري. تضاف الفضائل الى اصحابها من شهادات یحملونها و رواتب یتقاضونها. ته به ګورې چې خلکو ته عزتمندي او شرافت په هغو شهادتنامو ورکول کیږي چې له ځانونو سره یې پنډ کړي وي او په هغو تنخواګانو چې څومره یې وغواړي ورکول کیږي. وقصور یسکنون فیها وحکومات یتجملون بها. او په هغو ماڼیو او تعمیرونو چې پکې اوسیږي او په هغو منصبونو چې ځانونه پرې ښایسته کوي، خو د دغسې خلکو شرافت او بهتري د هغوی نفسونو او د زړونو د سمون او اصلاح په اساس سره نه وي او نه د شخصیت سره کوم تعلق لري. که له دغه ډول خلکو څخه دغسې دنیوي امتیازات واخیستلی شي او ورڅخه بې برخې شي نو په پوره ډول به مفلس یعنې تشلاسی وګرځي او له حقیقي مرګ څخه به مخکې مړ شي. د دې برعکس د ایمان، اخلاص، رښتینولي، تقوا، زهد او قناعت او نورو ښو صفتونو خاوندان به نه تشلاسي کیږي بلکې له مرګ څخه وروسته به په دنیا کې هم په ښه یاد سره ژوندي وي. د حقیقت دی فلانی دکتور دی، ماستر دی، لیسانس دی، په دغه شهادتنامو باندې دنیا ترلاسه کړې، خو که دې ترې واخیستلې بیا هیڅ هم نه دی. خو زموږ ډېر درانه علما دي چې نه د لیسانس سند لري، نه د ماستري لري، نه د ډکتورا لري، خو الحمدلله علم په دو ټولو اوچت دی. هیڅ کله هم د خپل وجاهت، عزت دوی د لاسه نشي ورکولی. که د هغو نه دا اسناد واخیستل بیا تشلاسي او مفلس دي. الله دې د داسې علم نه موږ وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په اوسني عصر کې ډیر عالمان د حقپالو او رباني علماو له صفتونو څخه بې برخې دي. ځینې تش په نامه عالمان د منصب او هوس په مستیب کې ډوب شول، د دربار او سرکار په خدمت کې لګیا شول، د مسلمانانو په ځای د کافرانو سره دوستي غوره وبلله او د داسې سختو جرائمو مرتکب شول چې د یو عادي مسلمان نوم هم نشي ګټلی. دا خو لا څه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث نوم دې ورکړی شي. باید پوه شو چې دوی ته دغسې د ستاینې لقب او نوم ورکول جرم دی او ځینې د غربي نظامونو لاندې د شریعت او اسلامي علومو له زده کړې نه فارغ شوي خلک خو د دغسې نسبت او صفت څخه پخپله بیزاره شوي دي. د هغوی یوه مهمه نښه دا ده چې دا ورته ډیره بده بریښي چې څوک یې د ملا په نوم یاد کړي او یا دې ورته مولوي او ملا صاحب ووایي چې زموږ په ټولنه کې د دیني عالم لقب همدا دی. امام غزالی رحمه الله په یوې مختصرې لیکنې ایها الولد کې د علم او عمل په اړه مهمې څرګندونې او په علم باندې د عمل نه کولو لپاره عجیبه مثالونه ذکر کړي دي چې ځینې به یې زه تاسو ته وړاندې کړم.
اول امام غزالی صاحب فرمایي العلم بلا عمل جنون والعمل بغیر علم لا یکون. بی عمل علم لیونتوب دی او بې له پوهې عمل نه وي. دویم ایها الولد لا تكن من الاعمال مفلسا ولا من الاحوال خالیا وتيقن ان العلم المجرد لا يأخذ باليد. ای هلکه له عمل څخه تش لاسی کیږه مه او مه له ښو احوالو څخه ځان فارغوه او یقین ولره چې یوازې علم چې عمل ورسره نه وي لاسنیوی نشي کولی. دریم یوازې علم چې عمل ورسره نه وي مثال یې داسې دی لکه یو څوک چې په دشته کې روان وي، 10 مضبوطې تورې او نوره اسلحه ورسره وي. دغه سړی په خپله زړور او په جنګ کې مهارت لري، په دغه وخت کې ورباندې یو خطرناک او قوي زمری حمله وکړي. نو ته څه ګمان کوي؟ آیا هغه تورې او اسلحه یې بې له استعمالولو د زمري له شر څخه ساتلی شي؟ دا خو معلومه خبره ده چې په دغه وخت کې به دې له زمري څخه د لاس په حرکت او وهلو باندې خلاصیږي. تر څو ته اسلحه او توره وچلوي نو همدارنګه که یو څوک په 100,000 علمي مسئلو باندې پوه وي او نورو ته یې هم زده کړي خو ده ته به تر هغه پورې فایده ونه رسوي تر څو چې ورباندې عمل ونه کړي. حاصل دا چې بې عمله علم تا ته هیڅ ګټه نه رسوي. د آخرت په ورځ کې به همدا په تا باندې حجت وي، د الله رب العزت حضور ته به دې راکاږي. دا د خطر زنګ دی د هغو علماو لپاره چې قرآن یې لستی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یې لستی، خپل عمل هم د قرآن خلاف او د رسول الله د سنتو خلاف او په هغې ټولنه کې چې دا ژوند کوي که هلته د قرآن او د سنت خلافو رواجونه، بدعات، خرافات او مزخرفات چلیږي دا یې په وړاندې مبارزه نه کوي. څلورم همداراز که یو سړی د تودوخي او صفرا مرض ولري، د کم علاج چې په سکنجبین او کشکاب سره دی د حکیمي دوا ده، نو تر هغې پورې به جوړ نشي چې دغه 2 ډوله درمل استعمال نه کړي. نو کوم علم چې تا زده کړی، کوم قرآن چې تا لستی، کوم د رسول الله مبارک احادیث د چې لستی، دا به تا ته تر هغې پورې ګټه ونه رسوي چې ته د قرآن او د رسول الله د سنتو مطابق عمل ونه کړي. اوس چې ته د سنتو په ځای بدعت ته او فاسدو رواجونو ته ترجیح ورکوې، تا په خپل علم عمل کړی، د حشر په ورځ به د رب العزت په حضور کې جواب څه وي؟ پنځم که 100 علمونه دې لستی وي او 1000 کتابونه دې راټول کړي وي، د الله رب العزت رحمت به درته په تیاری کولو او عمل کولو سر رسیږي او تا ته به نه درکول کیږي مګر هغه څه چې ته یې وکړي. 100 علمونه دې زده کړي، 1000 کتابونه دې لستی او لیکلي دي، د الله رب العزت رحمت به تا ته هلته رسیږي چې ته په خپل علم باندې عمل وکړي، چې عمل دې نه یې کړی د الله رب العزت رحمت تا ته نه در رسیږي. الله په خپل کلام کې په سورة نجم کې 9 آیت کې فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعا، او هیڅ یو انسان لره نشته مګر بدله د هغه څه چې کوشش او عمل کړی. همدارنګه الله په سورة کهف کې 110 آیت کې فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، پس څوک چې د خپل رب د ملاقات هیله لري نو نیک عمل دی وکړي. په آخر کې باید په الله تعالی باندې له هغه علم څخه پناه وغواړو چې فایده او ګټه نه رسوي. ای الله په تا باندې له داسې علم څخه پناه غواړم چې ګټه نه رسوي، نه ځان او نه نورو ته، او له داسې زړه څخه چې ویره او عاجزي نه لري، او له داسې له دعا څخه چې نه قبلیږي، او له داسې ځان څخه یعنی داسې نفس څخه چې هغه نه مړیږي. الله رب العزت دې موږ په خپلو علمونو باندې عاملان وګرځوي او هغه څه مو چې قرآن او د رسول الله په سنتو کې لستی دي د هغه مطابق دی الله رب العزت موږ ته عمل را په برخه کړي. دا به زموږ شعار وي، دا به زموږ مبارزه وي چې د خرافاتو، شرکیاتو،
بدعت په وړاندې به کلکه مبارزه کوو، د رسول الله سنتو ته به او ویناو ته به په دې ټولو باندې ترجیح ورکوو. او که داسې شو چې بدعت زموږ منشور شه، د رسول الله سنت مو پرېښوده، نو بیا به ذلت شامل د حال د داسې کسانو وي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. الله دې موږ ترې وساتي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.